د اختر په اوله، د اختر په دویمه او د اختر په دریمه دا یوه کلمه ووایه او بیا دغه کلمه د ټولو مسلمانانو ته وبخښه، هغه مسلمانانو ته یې وبخښه چې هغه وفات سوي دي. نو څه به وسي؟ الله رب العزت به د دې کلمې په بدل سره د دې ټولو مسلمانانو قبرو ته زر تعداد سره به نور داخل کی، یعنی زر نور به الله رب العزت د دې قبرو ته داخل کی. مکاشفة القلوب کې دغه وظیفه راغلې ده. نو او کله چې بیا دغه ویل ولا خپل وفات سي، خپل مړ سي، نو بیا به الله رب العزت د دغه قبر ته هم په زر تعداد سره نور داخل کی. یعنی قبر هغه د جنت د باغچو څخه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو څخه یو کنده ده. قبر هغه اولنی منزل دی د آخرت ته. که چیرې یو انسان په دغه اول منزل کې کامیاب سلو، هغه بیا مخته هم کامیاب سي. نو یو دغه کوچنۍ کلمه ده چې دې ته په حدیث شریف کې د دې ډیر زیات فضیلت راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا داسې کلمه ده چې پر ژبه باندې ویل د دې ډیر اسانه دی او د وزن په اعتبار سره، د آخرت په اعتبار سره دغه ډیره درنه کلمه ده. هغه کومه کلمه ده؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. هسې په ورځ کې د ژوند معمول یې جوړ کړئ او ورځ دغه کلمه سلسل وارې وایست، د دې بیخي ډیر زیات ثوابونه دي. خو لیکن د اختر په دې درې ورځو کې خامخا یې ووایست د خپلو عاجزانو قریبان چې کوم د دنیا څخه تللي دي د هغه روحو ته وروبخښئ د دې ثوابونه، د دې بیخي ډیر زیات ثوابونه دي.